د بلوچستان ښار په سوی کې تازه چاودنې شوې دي. دې چاودنو درنې مرګ ژوبلې اړولي. په سلامونه مو هرکلی کوو. د بلوچستان له سوی سیمې رسېدلي رپورټونه وایي چې په دې ښار کې په جیل روډ سیمه کې د یوې چاودنې له کبله د ملیشه ځواک او پولیسو 4 سرتیري په ګډون 6 کسان وژل شوي دي او شمېر نور کسان ټپیان دي. ځینې سرچینې وایي چاودنه د یوې ځانمرګي برید له کبله شوې. حکومتي چارواکو په دې تړاو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د سرچینې په وینا امنیتي ځواکونو د پیښې ځای ته رسېدلي او سیمه یې کلابنده کړې. بل لور ته د ایالت مرکزي ښارګوټي په روغتونو کې بیړنیز حالت اعلان دی. خبریالان وایي د پیښې ځای ته نږدې د ځایي حکومت یو میلمستون هم موقعیت لري. له پیښې وروسته ځایي ودانیو کړکۍ ماته شوي او ځینې دیوالونه نړېدلي. ویل کېږي چې د پاکستان ولسمشر عارف علوي هم د پیښې پر مهال په سوی مشهوره تاریخي میله کې د ګډون لپاره د ښار ته تللی و، خو چاودنه د میلې له ځایه لرې رامنځته شوې. تر اوسه د تازه برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په تېرو کې د بلوچستان ملتپالو ډلو ترمنځ پاکستاني امنیتي ځواکونو ورته بریدونه او مرګ ژوبله ور اړولې ده.